سلامونه که درنو ستړي مسي په دې هیله چې ښه یاست. احمد ضیا ځلاند راسره دی د داخلي کرکټ تکړه لوبغاړي او د کندهار څخه هغه لوبغاړي چې د داخلي کرکټ په ډېرو نورو ټورنمنټونو کې برخه اخیستې. ځلاند صاحب ښه یاست؟ مننه خیر اوسه. ولې تاسو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو ته ښه راغلاست. ډېره مننه. کرکټ څه وخت شروع کړی دی او څنګه تر لوړ سټیج ورسېږي شپږیزه او د نورو ټورنمنټونو؟ بالکل که موږ کې درته وایم کرکټ سره خو موږ د کوچنیوال مینه او علاقه درلودله. مخکې داسې رالو چې د لیم کندهار کې کوم د کلب لیول سیالۍ همداسې نور ټورنمنټونه هغو کې د ښه کارکردګۍ وروسته نو دې سټیج ته ولاړو چې کوم شپږیزې فرسټ کلاس او ناشنل سټیټ کرکټ د ټول داخلي کرکټ ایونټونه مو ترسره کړل، ځکه خپل خواري او زحمت مو نور هم جاري وساتله او نور هم جاري ساتو. ډېر ښه. شپږیزه کې فکر کوم داسې یو لوبې ترسره کړئ یادېږي چې بیخي د لوړ لیول کسانو دې هلته ډېره ستاینه وکړله. څه ډول لوبه وه؟ فکر کوم شهزاد ویکټ چې اخیستی وو، ځینې نور ویکټ چې اخیستی وو، پرنګیزه شپږیزه کې ولاړه. هغه څنګه لوبې په هغه لږ راته ووایه. بالکل یو کرکټ ته چې ته کومه خواري او زحمت کاږې ایونټ ته یو فارمټ ته که T20 که ون ډي او که ټیسټ هغه ته چې کوم محنت وکړې بیا که تا ته هر څوک په وړاندې ولاړ نو د هغه څخه ته خپل څه کولی شې، ځکه ستا دماغ او هر څه پرې شي، ځکه د هغو سره موږ محنت او خواري کوله او هغه الله پاک یې هغه کړي او د هغسې نور ټورنمنټو کې او فرست کلاس کې څو لوبې وکړلې؟ فرست کلاس کې مې هماغه کال کې یو دوه میچه کړي وو او دوه میچه کې مې 19 سیزن آوټ کړي وو او د هغسې تقریبا ټوټل اووه فرست کلاس میچونه کړي دي، 15 فرست کلاس یقینا که دا ډېر لوړ کرکټ دی، بیخي لوړ کرکټ دی. که ووایو چې د داخلي کرکټ هغه ټیسټ کرکټ دا دی او دا د یو لوبغاړي د فرست کلاس او لیستې د دې په دغه کې شمال کېږي په کریر کې. نن د هلمند د کندهار په لوبه کې فکر کوم څلور ویکټ ترلاسه کړلې. د بالینګ لنډه پېژندګلوي لیدونکو ته وښیه، څه ډول بالینګ ترسره کوي؟ لیګ برېږي، هاف برېږي، څه ډول؟ رایټ آرم ریسټ سپینر بالر یم نو لیګ سپینر یم چې ریس سپینر چې مطلب لیدونکي شوټ باندې کوسي، مثلا دی په مړوند کې تاویږي، باندې بلد کې تاویږي، په لیدونکي شوټ باندې ځکه لیګ سپین توپ اچوونکي دا رقم عموما دا رقم چې هغه د لوبې د بدلون او د لامل کېږي. او ستا د بالینګ ښه ځانګړتیا څه؟ سپیډ ډېر دی، سوینګ ډېر دی؟ بالکل هغه په خپل کوم فارمټ چې که 20 فارمټ که ون ډے فارمټ یا که ټیسټ فارمټ هغه فارمټ ته به لاس 15 شپې شل شپې خواري کوې، زحمت باسې، هغه رقم بیا د هغه مطابق ځي. یعنې ستاسو ښه په T20 کې به داسې بالینګ کوې چې ستا هر ډاټ بال لکه ویکټ دا رقم دی. په ون ډے کې به مثال ته کوشش کوې چې ځینې وخت په بیټسمین باندې اټیک وکړې د هغه، او ټیسټ کې دا رقم دی ته به خپل نارمل بالینګ کوې. نارمل بالینګ یعنې نه بیټسمین په تا باندې غلطي نه کوي، ته په هغه باندې خپله غلطي کوې. نو بس دغه د بالینګ ځانګړتیاوې دي. او ما دا پوښتنه ځکه وکړل تا وویل چې ستا خپل د بالینګ هغه څه چې ډېر په باوري باندې مثلا ښه سپیډ سره لري، د سوینګ سره بریک لري. بالکل د بریک سره د سپیډ سره بریک او د هغسې درته وایم او بال عموما ټاپ سپین ته ځي، نه هم بریک کېږي هم ټاپ سپین ته ځي. دوې درې ځانګړتیا عموما ډېر ښې دي. دا ستا د بالینګ ډېر ښه ځانګړتیا ته کولی شې. نور پر ځان څومره باوري یې چې مخکې ځي؟ انشاءالله چې خواري او زحمت نور هم وکړو نو بېرته به خپل ځای ته راسو او مخته به ځو. نو انشاءالله سږ کال له خیره سره امید او باور لرم چې انشاءالله دا به وکړو. ډېرې زیاتې مننه.